اوس که تاسو خلافت غواړئ ته د پاکستان کې غواړه هلته د نظام په وړاندې هلته وغواړه هلته اوس جمهوریت ده که نه. اوس که تاسو ته ووایي مثال قانون پاسې چې 3 وخته مونځ کوئ دا 2 وخته پکې هېڅ هغه نه لري تاسو به یې منئ ځکه مجبوري هم ده هلته قانون چې پاس شي 3 وخته مونځ نو ته به یې منې ځکه هلته دیموکراسي ده د لارډ میکالي قانون ده. نو زموږ هېواد کې دا شیونه نشته. کوشش وکړئ خپل هېواد دپاره کار وکړئ. ستونزې ستاسو لخوا نه دي زموږ لخوا نه دي. موږ دلته پس د 40 کلو جګړې وروسته یو اسلامي هیواد لرو دلته د دې کلک ملاتړ کوو د دې ساتنه کوو که په هره قربانۍ باندې او دغه نظام دا موږ په جلوسونو په تظاهراتو په دې شیونو نه ده کړی دلته مو ککرۍ خاورې شوي وینې مو تویې کړي قرباني مو ورکړې ده مهاجر شوي یو له هیواده شړل شوي یو کورونه مو وران شوي دا ډېره غټه قرباني غواړي. نو دغسې قربانۍ دپاره تاسو په خپل هیواد کې باید نظام سره خبرې وکړئ ملا صاحبان لرئ مدرسې لرئ فتواګانې ورکړئ. زموږ د هیواد په چارو کې که څوک مداخله ونه کړي البته من حیث یو مسلمان ته خپل نظر ورکولی شي خو په دغه ایک چلي باندې پوه نه شولم که کنځلې دې کړي وروره بخښنه غواړم ایک چلي څه شي ته وایي شاهین صاحب؟ جنرال موبین صاحب زه ستاسو خبرو سره زه مکمل اتفاق کوم. اکچولی مطلب حقیقت په تور باندې زه ستاسو خبرو سره اتفاق کوم. زمونږ د ریاست د طرفه به داسې څه شوي وي چې هغې به تاسو ته در کړی وي خو موږ د افغان ورونو په هر غم او کې شریک یو د هغې سره موږ ملاتړ کوو به حیثیت د یو پاکستانی سټیزن او د یو پاکستانی شهري په تور باندې. بله خبره داسې شوله چې د پاکستان کې جمهوریت دی نو که فار ایگزامپل دلته